که زما مور زما د اواز اوري که نه نو که تاسو ورته وسوئ چې 1 کروڑ روپۍ درکومه او دا یو لور دې پکې راکړه هغه به تا ته 1 شپې دپاره هم درکړي. ملګرو دا بېغیرتي کم حد ته رسېدلې ده. نن که تاسو دا کوم ویډیو یو وکته دې نه علاوه که تاسو دا نورې ویډیوګانې وګورئ سړی حق حریان شي او وایي چې آیا زمونږ پښتنو کې او خاص طور که زه یاد کم دا 3-4 کم خویندې چې راوتې دي چې دیو کم حل شروع کړلی. یو طرف ته خو کم ځان ته وایي چې آیا موږ خټک یو د خټکو نوم چې کم دی د خاورو سره خاورې کو نو که څوک پکې هم داسې غیرتي هغه خټک وي نو په کار دې ټولو له دا د زه نن تاسو ته په دې ویډیو کې هغه یو طریقه ښیم چې د دې سره کول څه پکار دي. د ټول نه خو د بدبختۍ خبره دا ده چې د مانو که مونږ په ټیک ټاک باندې فالوور وګورو نو 1.5 میلیون چې کم دی هغه د دې فالوور دي. دا د امریکې فالوور نه دي چې مونږ ووایو چې آیا د امریکې خلک ډېر حیاش پهاش خلک دی دا به هغه خلک راغلي دي او به دغه کړی. د دې علاوه د امریکې نیویارک تایلنډ د دې ځایونو نه دي بلکې زمونږ د پاکستان او پاکستان کې بیا هم هغه خلک چې کم ډېر زیاته ځان ته غیرتي وایي پښتانه هغه د دې مینوال دي او دا یې فالو کړل. نو ټول نه په کار مخکې دا ده چې مونږ دا انفالو کړو د دې په ټیک ټاک اکاونټ باندې رپورټونه ووو او داسې یو نفرت قسمه سبق وله ورکړو چې هغه په دې مجبوره شي او دا کم ټیک ټاک او دا قیسې چې دي هغه پرېږدي. که نه وي نو دا حالات چې کم روان دي او کم حد پورې ځي نو هغه به دارنګې وي چې کم را روان زمونږ نسل دی کم پیغلې دي هغه به د دې نه زده کړه کوي او زده کړه به ترې هم په دې رنګ کوي. که تاسو وګورئ په هر کور کې پیغلې موبایل استعمالوي هر ماشوم موبایل استعمالوي نو خامخا چې کم دی دغه انوایرمنټ کم اثر چې دی هغه په دې ماشوم په دې پیغله باندې کیږي نو کم اثر چې وشي کم حالات بیا را روان نو هغه به دارنګې وي چې په هر ځای کې کم ګندګیري کم د فحاشي د اډې مډې هر څه به هغه سیوا کیږي. نو تاسو ټول له پکار دي چې نفرت د دې ونه وکړو او د دې کم ویډیوګانې چې دي سپورټ وله نه ورکوو نو د دې کم هر څه چې دي به لاندې راشي. دغه ویډیو و دغه معلومات ما غوښته زه تاسو سره شریک کم انشاءالله بله ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.